السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د موبایل نمبران مې محفوظه کړئ. یعنې ملګرو ګوره زما د موبایل نمبران دي، که چیرې دغه ټول نمبران له ما څخه ډیلیټ سي نو دغه به بېرته زه څنګه په خپل موبایل کې ډېر په اسانه طریقه سره ترلاسه راوړم. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دا موبایل نمبران د ټول عمر لپاره محفوظه کړئ. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو د دې لپاره به تر ټولو مخه تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، هغه رقم بیک اپ، هغه رقم ریسټور سو، کنټیکټ شیټ سو، سکینر سو او سیټینګ سو. نو تاسو به یې راسئ د خپل نمبرانو بیک اپ به جوړ کړئ. نو تاسو به په بیک اپ باندې کلیک وکړئ. دغه رقم ملګرو بیک اپ، نو تاسو بیک اپ ډیسټینیشن چې د ملګرو تاسو په ایمیل کې ایږدئ، په ډیوایس میموري کې سو او که پرنټ یې تاسو باسئ. نو ملګرو زه په ډیوایس میموري کې ایږدمه او دغه رقم ملګرو فارمیټ تاسو وي سی اف فایل غواړئ او که پی ډي اف فایل غواړئ. نو ملګرو زه وي سی اف فایل غواړم او دغه رقم بیا تاسو راسئ په بیک اپ باندې به کلیک وکړئ. نو دغه رقم بیا تاسو دا یس کړئ. تاسو یس ووایئ، ستاسو د موبایل کوم نمبران چې ولو د هغو ټول بیک اپ فایل به ستاسو په موبایل کې جوړ سي. نو ملګرو هغه بیک اپ دلته جوړ سو، دغه رقم زه له دې څخه وځمه، د موبایل نمبران ټول ډیلیټومه. ملګرو دغه زما د موبایل نمبران دي ټول دلته تاسو کتلی سئ. اوس زه غواړم چې دا ټول ډیلیټ کړمه او بېرته دغه تاسو څنګه په اسانه طریقه سره ترلاسه کوی سئ. ملګرو ما سلیکټ آل ټول مې سلیکټ کړلو او دغه رقم ما ډیلیټ کړلو. نو ډیلیټ نو کله چې ملګرو هغه ټول نمبران ډیلیټ سو، وای نو کنټیکټ، تر اوسه ستاسو سره یو کنټیکټ هم نشته، یعنې یو نمبر هم نشته، ځکه هغه ټول نمبران ما ډیلیټ کړو. نو بېرته به تاسو له دې دغه کنټیکټ څخه ووځئ، بېرته به تاسو هغه اپلیکیشن خلاص کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو هغه اپلیکیشن خلاص کړئ، دغه رقم بیا تاسو راسئ په ریسټور باندې به کلیک وکړئ. دغه رقم فرام اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک پسې وکړئ او دغه رقم ملګرو د کوم نمبرانو بیک اپ تاسو په وي سی اف فایل کې جوړ کړی ولو، تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به تاسو ریسټور کنټیکټ ووایي. نو کله چې ملګرو تاسو ریسټور کنټیکټ ووایي، دغه به تاسو اوکې کړئ. نو ستاسو په موبایل کې چې کوم نمبران ډیلیټ سوي ولو، هغه ټول نمبران به اوس ستاسو موبایل ته ډېر په اسانه طریقه سره راسي. یعنې یو بل هېڅ شی هم نه غواړي ملګرو، تاسو به بیک اپ فایل جوړ کړئ او هغه ټول نمبران که له تاسو څخه ډیلیټ سو، بېرته په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې هغه ټول په موبایل کې ترلاسه کړئ. نو ملګرو اوس دغه ریسټور سو، اوس بېرته زه ځم خپل نمبران ګورمه چې آیا نمبران موبایل ته راغلي دي او که نه دي. نو ملګرو تاسو کتلی شئ چې ټول نمبران بېرته موبایل ته راغلي دي. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د موبایل نمبران مې د ټول عمر لپاره محفوظه کړئ. بیا کله تاسو څخه د موبایل نمبران ډیلیټ هم سي، نو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانه طریقه سره ترلاسه کړئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښ شوې وي. که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. الهي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.